څنګه معلوم کړئ چې کوم اپلیکیشن د تاسو انټرنیټ زیات مصرفوي او هغه طریقه ورسره وکړئ تر څو انټرنیټ بیا زیات مصرف نه کړي. نو په دې ویډیو کې هغه طریقه زده کوو. تاسو به راسئ سیټنګ ته، لومړی به معلوم کړئ چې کوم اپلیکیشن ده چې هغه انټرنیټ زیات مصرفوي. په دې کنکشن به کلیک کړئ، بیا به دلته په ډیټا یوزیج کلیک کړئ، دلته په دې لاندې ځای کې موبایل ډیټا یوزیج په دې به دلته تاسو ګورئ هغه اپلیکیشنونه دلته ټول ښیي کوم چې انټرنیټ زیات مصرف کړی هغه دلته په لومړي سر کې ښیي، بیا دویم، دریم، څلورم همداسې. اوس مثال په ډول د ما ټیک ټاک په لومړي سر کې ښیي 2.14 GB، یعنې تقریبا 2 GB انټرنیټ یې مصرف کړی د له ټولو نه ډېر انټرنیټ ټیک ټاک مصرف کړی. په دویم قدم کې بیا هاسپاټ، داسې بل موبایل ته هاسپاټ ورکړی، همغې ډېر انټرنیټ مصرف کړی. نو څنګه په دغه ټیک ټاک باندې دغه انټرنیټ تر څو زیات مصرف نه کړي، دا مصرف یې کم کړو. نو دلته خو معلوم سو، لومړۍ طریقه خو دا وه څنګه معلوم کړو. په دې ډیټا یوزیج دې کې معلومیږي چې کوم اپ زیات انټرنیټ مصرفوي، نو همدې ځای کې کتلی سئ. بیا به دا اپ باندې انټرنیټ غواړئ کم مصرف کړي، نو بیا به تاسو شاته راسئ، په همدې سیټنګ کې دلته به په دغه اپس اپشن باندې کلیک کړئ. نو دلته به اوس همغه ټیک ټاک پیدا کړئ. زه به اوس همغه ټیک ټاک پیدا کړم. دغه د ټیک ټاک بیا په دې لومړني اپشن موبایل ډیټا کلیک کړئ. دلته دغه اپشن تاسو کتلی سئ الاو بیک ګراوند ډیټا یوزیج، دغه ان ده دغه اپشن. دا چې کله تاسو اپ کوئ نو دغه ټیک ټاک کله چې تاسو ور داخلیږئ انټرنیټ مصرفوي، او که کله ترې وځئ هېڅ انټرنیټ نه مصرفوي په بیک ګراوند کې، یعنې خلاص نسي پاتې کېدلی. او که دا اپشن ان وي لکه مخکې چې ما نو که چېرته تاسو له دې څخه وځئ هم بیا هم د دې ډاونلوډ کېږي بعضې نور انټرنیټ، یعنې مصرفولی سي په لنډ ډول. که چېرته دا اپشن ان وي، که تاسو له ټیک ټاک څخه وتلي هم هستئ دغې اپلیکیشن څخه، نو هغه انټرنیټ مصرفوي. او که دا اپ وي دغه اپلیکیشن ته که ور داخل سئ انټرنیټ مصرفوي، که ور داخل نه سئ بیرون یاستئ نو دغه اپلیکیشنونه یو هم انټرنیټ نسي مصرفولی. نو هغه اپلیکیشنونه چې ستاسو انټرنیټ ډېر مصرفوي لومړی به همغه فیصدي وګورئ، هغې ځای کې چې انټرنیټ ډېر مصرف کړي په هغو ټولو به دغه الاو بیک ګراوند ډیټا یوزیج دا اپشن به پرې بند کړئ. کله چې دا بند کړئ نو بې ځایه انټرنیټ نسي مصرفولی. په کوم وخت کې تاسو ور داخل سئ بیا انټرنیټ مصرفوي، که نه نه یې سي مصرفولی. نو دغه طریقه وه، هیله لرم خوښه سوې به مې وي. نو ویډیو همدومره وه، که خوښه سوې مې وي لایک یې کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې دغه د زنګ نښان هم ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو به تاسو ته په وخت دررسېږي. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.